بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما نوم اشفاق دی. زموږ نننی ویډیو د یو ایس کنزیومر پروډکټ سیفټي کمیشن باندې ده. دا یو ایجنسی ده چې کوم څیزونه هم په امریکا کې خلک استعمالوي. مطلب دا چې لکه ماشومان که سایکل استعمالوي، کلونې استعمالوي، یا مطلب لکه وړې کشته یا ګاډي چې څه څیزونه هم استعمالیږي، کنزیومرز یې استعمالوي، نو د هغې سیفټي وغیره ګوري چې یاره دا ټیک ده که نه ده ټیک. ځکه چې اکثر څیزونه بعض ټایم داسې راشي د بهر ملکونو نه چې هغه سیفټي سټینډرډ سره ان کمپلاینس نه وي، او د کوم په وجه چې پکې اکسیډنټس کیدی شي او د هغې د وجې نه خلکو ته چې کوم دی سیویر انجریز او دې نه علاوه مرګ هم کیدی شي. د دې باره کې دا یو ډېر ښه ایجنسي ده. د دې چې کوم انفارمیشن د یو ایس کنزیومر پروډکټ سیفټي کمیشن د دې ویب سایټ به زه دلته کې په سکرین باندې ورکړم او تاسو سره په ډسکرپشن کې هم شیر کړم. د دې په ویب سایټ باندې لیکلي دي چې دې کار دا دی چې کوم کنزیومرز لکه هر یو سړی چې کوم دی کنزیومر دی، لکه څه څیز کنزیوم کوي یا استعمالوي، کم د استعمالولو والا خلک چې دي، مطلب لکه څوک سایکل استعمالوي یا ګاډی استعمالوي، ایرګن استعمالوي، ټایز استعمالوي یا فرنیچر استعمالوي، کارپیټ استعمالوي، دا ټول کنزیومرز دي. موږ روزانه څیزونه الو او کنزیوم کوو. نو دې ډیوټي دا ده چې کنزیومرز د انریزنیبل رسک نه بچ کی. انریزنیبل رسک مطلب تاسو دا غستی شئ لکه یو خو ریزنیبل رسک کی، لکه موږ یو څیز والو موږ ته پته لګي چې یاره په دې کې دا خطره ده. لکه اوس مثلا یو موټر سایکل دی خراب دی، بریک یې موږ ته پته لګي چې یاره دې بریک خراب دی، خدای مکړه دې باندې اکسیډنټ کیدی شي. خو چې نوی موټر سایکل سړی والي نو سړي په ذهن کې دا نه وي چې یاره دې کې به څه څیز خراب وي او دې نه چې کوم دی ماته څه خطره یا حادثه کیدی شي، نو هغه ان ریزنیبل ریسک کی. نو خلک چې کوم دی د ان ریزنیبل ریسک نه بچ کوي. چې کوم لکه نوي څیزونه پروډکټس راشي لانچ شي په دغه کې په مارکیټ کې او خلک یې استعمالوي، نه چې کوم ان ریزنیبل ریسک دی چې خلکو ته پته نه وي، خلک نه محسوسوي چې یاره په دې کې دا ریسک کیدی شي، د هغې نه خلک بچ کوي. دوی چې کوم دی مختلف څیزونه چې کوم کې فالټ سي یا لکه سیفټي ریسک کی پکې په خپل ویب سایټ باندې د هغې باره کې شایع کوي، د هغې هیزرډز شایع کوي. په دې ویډیو کې به چې کوم دی زه د هغې لینک هم واچوم او څیزونه اکثر چې کوم دی دوی ریکال کوي. تاسو به اکثر په امریکا کې یا یورپین یونین کې اورېدلي چې یاره د یو خاص سپیسیفیک برانډ ګاډي چې کوم دی ریکال شو، لکه د هغې بریک کار نه کوي. ریکال مطلب دا دی چې کوم نه یو واپس راوغوسته، تاسو له به یا پیسې درکړي یا به هغه فالټ د هغې ټیک کړي او تاسو ته به هغه ګاډی هغه څیز در واپس کړي. نو دغه رنګ په سوونو زرګونو لکونو څیزونه چې کوم دی، نو دې مین وجه دی چې هغه څیزونه چې کوم دی په سیفټي سټینډرډ سره ان کمپلاینس نه وي. نو دوی چې کله د ریکال نوټس ورکړي نو هغه چا چې کوم کنزیومرز یا استعمالولو والا خلکو چې کوم دی څیزونه اخیستي، مثلا لکه یو سایکل دی پکې فرق دی یا موټر سایکل دی، نو ټول یې هغه کمپنۍ ته واپس شي یا کمپنۍ والا یا پیسې ورکړي یا ټیکي او هغه څیز ورته بیا واپس کړي. اوس چې کوم ټولو نه موسټ ریسنټ اگزامپل دی لکه د تېرې میاشتې زه به تاسو له درکړم، لکه د یو ایس کنزیومر پروډکټ سیفټي کمیشن چې کوم دی د ماشومانو یو هیلمټ دی د سایکل، نو هغه یې ریکال کړی دی او وجه یې دا ښوولې ده چې دې کوم سټریپس دي کوم باندې چې لکه دا ځینې سره ټچ کېږي او هغې کې بیا یو لاکي یو بکل وي د پلاستیک، نو هغې ویل چې یاره دا ډېر زیات کمزوری دی او هغه یې ټول ریکال کړي دي. مطلب لکه که ماشوم درز وخوري نو دا هیلمټ به په سر باندې نه پاتې کېږي او د هغه سر خوږېدی شي. دغه رنګ یو بل څیز یې ریکال کړی د ماشومانو د بیټرۍ چارج یو موټر دی چې ماشومان پکې کیني، هغې کې اکسلیټر غوندې کېږي او تاسو به لیدلي اکثر وړې غوندې کې موټر وي، نو د هغې په اکسلیټر کې دا فرق دی چې هغه دباو پاتې کېږي. که ماشوم ترې خپره اوچته هم کړي نو دباو پاتې او دا موټر روان وي او دا جنګېدی شي او د هغې په وجه ماشوم زخمي کېدی شي. نو داسې موټر یې دوی ریکال کړي دي، یو خاص ماډل دی. دغه رنګ الکټریک سایکل یې نن سبا راغلي، څنګه چې الکټریک موټر سایکلې دي، نو د هغه سایکلو بیټرۍ کې دا مسله ده چې هغه په خپله اورلی یا ایکسپلوژن پکې کېدی شي، هغه یې ریکال کړي دي. نو داسې اگزامپل یې دوی پر یې ویب سایټ باندې په سوونو په زرګونو دي. هره میاشت هره هفته یو نوی پروډکټ مطلب لکه راځي مارکیټ ته، دوی بیا پوره چیک کوي چې څوک یاره دوی ته ریکویسټ وکړي، دوی ته انفارمیشن ورکړي چې یاره ما دا څیز اخیستی او پکې دا حادثه راغله، چې دوه درې کسه شکایت وکړي نو دوی هغه څیز بین کړي یا ریکال یې کړي. دا انفارمیشن ما ځکه شیر کړی دی چې اینډ کنزیومر یا د استعمالولو والا خلک چې کوم دي ایز ا کنزیومر
او یا ایز سیفټي پروفیشنل دا سیز موږ له ډېر زیات هیلپ راکولی شي. لکه کم د عام استعمال سیزونه دي موږ ګورو چې یاره مطلب لکه دا دومره خطرناک نه دي، خو پای کې پټې چې کومې خطرې یا د نه چې کومه حادثه راتلی شي نو هغه موږ ته پته لګېدی شي. دوی د ماشومانو ډېر زیات سیزونه چې کوم دی بیان کوي، لکه داسې ټایز یا بالښت یا کمبل وي، لکه هغې کې د ماشوم ساه بندېدی شي، هغې کې چې کوم ماشومان دي داسې دی ډېر زیات سیزونه ریکال کوي. نو موږ له زموږ خو هم دلته کې زما په خیال چې د کنزیومر ګریوینس څه ارګنایزیشن شته دی، خو موږ له هم دغه رنګ افیشینټ ارګنایزیشنز په کار دي چې هغه چې کوم دی نو کنزیومر پراډکټس دغسې مارکیټ نه ریکال کوي چې کوم کې څه خطره وي، او یا که دا موجودي الریډي داسې ادارې نو یې له نور افیشینټ کېدل په کار دي. زه په دې ویډیو په ډسکرپشن کې څه هیشټیګز اچوم، دا هیشټیګز داسې ټیکنیکل خبرې چې پښتو ژبه کې پای باندې کمې خبرې کېږي. موږ غواړو چې د هر فیلډ پوه خلک، پروفیشنل خلک پښتو ژبه کې خپل فیلډ انفارم کړي چې پښتو ته علم راشي، داسې ویډیوز او اډیوز جوړ کړي. او موږ له پکار دي چې په انډکشن ټول باکس ټاک او ټریننګ کې سیفټي پروفیشنلز دې باره کې خبر کړو، او داسې لیډرشپ پریشر ګروپس، لابینګز او یونین پکار دي چې هغوی زموږ په ملکونو کې هم دغسې ادارې جوړې کړي چې هغوی د کنزیومر د رایټس او د سیفټي خیال ساتي. د دې باره کې چې کوم ډیټیل دی هغه به زه په ډسکرپشن کې د دې ویب سایټ ورکړم. که سیفټي باره کې تاسو نور ویډیوز کتل غواړئ په دې چینل ته میلاویدی شي. که دا ویډیو هم خوښه شوي لایک یې کړئ، شیر کړئ، د چینل سبسکرایب کړئ، کمنټس پې وکړئ که څه نور تاسو په دې کې ایډ کول غواړئ. الله پاک دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. د لوی الله په امان. السلام علیکم.